د کوویډ-19 واکسین جوړونکې کمپنۍ په ثانیه کې $100 ګټي. قدرمن لیدونکو السلام علیکم. د واکسین د یو نړیوال ائتلاف څېړنې ښیي چې د بایونیټیک، فایزر او مودرنا شرکتونه د کورونا واکسین د تولید له درکه په هره ثانیه کې $10 عاید لري. د خلکو واکسین په نامه ائتلاف د بایونیټیک، فایزر او مودرنا شرکتونو د لګښت او عاید په اړه د کاري راپورټونو د اسنادو تر ارزونې وروسته موندلې ده چې دغه درې شرکتونه د کورونا واکسین له درکه په هره ثانیه کې $10 ګټه کوي. دا په داسې حال کې ده چې 98 سلنه د بېوزلو هیوادونو اوسیدونکي په بشپړ ډول نه دي واکسین شوي. نوموړی ائتلاف د دغو شرکتونو تر اندازې زیاتې ګټې له امله شکایت کړی دی او ویلي دی چې اوس مهال په افریقا کې د ډیرو هیوادونو اتباع نه دی واکسین شوي. دې ائتلاف د کورونا واکسینونو د تولید انحصار کولو حق د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د خلکو واکسین ائتلاف چې د اکسفام او له ایډز ناروغۍ سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ګډ پروګرام په څیر د 80 سازمانونو څخه جوړ دی. د فایزر او مودرنا امریکایي شرکتونو او بایونیټیک الماني شرکت 3 میاشتني او 9 میاشتني راپورټونه ارزولي دي. د دغه ائتلاف د ارزونې له مخکې د مالیاتو له محاسبې څخه د دغو شرکتونو مجموعي کلنی عاید یوازې د کورونا واکسینولو له درکه $34 بلیونه ته رسیږي. د دې ارزونې له مخې دغه شرکتونه په ورځ کې $3.5 میلیونه او په هره ثانیه کې $10 عاید لري. دوستانو زموږ خبر تر همدې ځای و. د لا زیات معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.